زه تاسو نه پوهیږم په دې خبره وی هلکه به دوا ته ساجت دی چې دواګانې کوي او چې دوا کوي نو بس بیا به دوا دې کوي که نه بیا د دوکان ته ساجت دی ډوډۍ به ملاویږي که نه او دا پیغمبر علیه السلام دواګانې ولې نه کولې د مکې کافرانو له چې جنګونه او جهادونه ورسره کوي دا خبرې کوي زما ورونو ځان پوه کې دوه خبرې ذهن کې واچوئ یو دا چې دنیا د اسبابو ځای دی ته به اسباب خامخا استعمالوې بې د سبب هم خدای کار کولی شي خو ته به واده کوې نو بچی به دې کېږي او که یو سړی وي نه زه واده نه کوم زما دې بچي وشي نو الله کولی شي خدای عادت نه دی ولې کولی شي آدم علیه السلام یې بغیر د مور او پلار نه پیدا کړی وی کولی شي او حضرت عیسی علیه السلام یې د مور نه پیدا کړی د بې د واده نه چاته واده شوی نه ده او نه چا ټچ کړې ده نه چا سره میلاو شوې ده او الله وله زوی ورکړ او داسې زوی چې هغه له خدای پیغمبري ورکړې ده او په الکانه کې وله خدای نبوت او پیغمبري ورکړې ده انی عبدالله اتانی الکتاب وجعلنی نبیا الله کولی شي آدم علیه السلام بې مور او پلار یې پیدا کړ عیسی علیه السلام یې بغیر د پلار نه پیدا کړ خدای عادت نه دی دا خوی الله چې کولی شم خو کوم نه واده به کې نو بچي به دې کېږي اوس یو سړی وی راشه زه به دوا کوم چې ماله خدای زوی راکړي دوا کوم چې ماله خدای زوی راکړي واده نه دی کړی هلکه دا دوا به وشي دا خو ته ظلم کوې دا خو ته زیاتې کوې دا ته خدای پورې ټوکې کوې اسوات صاحب یو سړی تللی وی صاحب ما ته دوا وکړه چې ماله خدای پاک زوی راکړي هغه ورته ویل د واده دې څونه موده وشوه وی ما خو واده نه دی کړی نو واده دې نه دی کړی او زوی غواړې وی چې واده وکړم بیا ستا دوا ته پکې ساجت دی بیا خو باسې به سم زوی کېږي دا امقل امقل پر یو چې ډېر خلک وادو کې او بچي بلکل نه کېږي دقل ته به دوا کوي ته به خپل سبب استعمال کړي چې تا له خدای کوم عقل دماغ در کړی دی نو بیا به الله نه سوال وکړې او که ته بیا ساجت دی ساجت دنیا به راته وښیم چې ودونه یې کړي دي او بچي نشته دنیا به راته وښیم چې ودونه یې کړي دي او زوی یې نشته دنیا به راته وښیم چې ودونه یې کړي دي او د